د لوی او سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه. دوستانو خوشحاله یم چې زه هجرت الله عمري یو ځل بیا د 23م لوست د تدریس دپاره د اووم ټولګي د فیزیک په برخه کې د تاسو په درانه چوپړ کې یم. دوستانو د درس عنوان په مستوي هندارو کې د تصویر خصوصیات یا ځانګړنې دي. کتابونه مو راواخلئ، د درس صفحه ده یا هغه عنوان چې موږ او تاسې اوس بحث پې باندې کوو هغه د تاسو په 28مه، 88مه او 89مې صفحې پورې اړه لري. 28مه صفحه راواړوئ، درس ته په ترتیب سره متوجه شئ. د درس اهداف په مستوي هنداره کې اول هدف چې ده په مستوي هنداره کې د تصویر د خصوصیاتو پیژندنه یا بیان ده. دویم هدف په مستوي هندارو کې د شی او تصویر ترمنځ اړیکې دي. د شی او تصویر ترمنځ اړیکو لپاره موږ او تاسې بیا یوه تجربه هم د دې لپاره چې مشاهده کو یا ویګورو چې په رښتیا سره دغه خصوصیت شته که نه، چې ډېر ښه راته تجربه شي، یوه اسانه تجربه بیا هم ترسره کوو. دوستانو موږ ویلې چې د درس عنوان په مستوي هندارو کې د تصویر خصوصیات دي. تصویر د خصوصیاتو دپاره څو مشخص خصوصیات موږ او تاسې لرو. اولینی خصوصیت چې ده، اولینی خصوصیت دا شی ده چې د آینې څخه د جسم فاصله د آینې څخه د تصویر د فاصلې سره برابره ده. متوجه اوسئ. فرض کئ یوه مستوي هنداره لرو، جسم دلته قرار لري، تصویر د آینې شاته جوړ شوی. د اول مطلب چې شی ده دا جسم شو، دا تصویر شو. دغه فاصله یا د جسم او د آینې ترمنځ چې کومه فاصله ده که دا په ډیو سره وښیو او د تصویر او د آینې ترمنځ فاصله په ډي 2 سره وښیو، نو اوله خبره وایي چې ډیو فاصله چې ده دا برابره ده ډي 2 د فاصلې سره ده. یعنی په مستوي هندارو کې د تصویر فاصله د آینې څخه د جسم د فاصلې سره برابره ده. دویم خصوصیت د جسم اوږدوالی د تصویر له اوږدوالي سره برابر ده. مطلب چی شی؟ ګوره که دا نقطه A اوسیږي او دا B فرض کړو، دا نو AB به د جسم جګوالی یا ارتفاع شي یا اوږدوالی شي، او که چیرته دا A زبر B زبر اوسیږي نو دلته به د جسم اوږدوالی یا جګوالی ارتفاع البته دا به A زبر B زبر شي. د جسم ارتفاع مساوي د تصویر د ارتفاع سره ده، یعنی A زبر B زبر مساوي ده د A B د اوږدوالي سره. د جسم ارتفاع مساوي ده د چی شي سره؟ د تصویر د ارتفاع سره. راځو دریم خصوصیت ده. دریم خصوصیت تصویر د آینې شاته تشکیلیږي. مطلب دا شی چې تصویر مجازي ده او په پرده باندې نشو نیوی. تاسو متوجه اوسئ دوستانو، A زبر B زبر جسم راغی، تصویر AB د آینې شاته جوړ شوی، یعنی په هغه ځای کې جوړ شوی ده چې هلته د آینې د جیوې برخه ده. داسې تصور کیږي چې تصویر د آینې شاته تشکیل شوی ده. دریم خصوصیت چی شی شو؟ لیکوی مې درته تر څو پورې چې تاسو ښه درک وکړی شئ. دریم تصویر د آینې شاته جوړیږي، د آینې
شاته جوړیږي. یعنی په پرده باندې نشو کولی چې دا تصویر منګ او تاسې راولو، یا په بل عبارت مجازي ده. مجازي په دې ده چې د منعکسه شعاګانو د امتداد څخه جوړیږي. که په مستقیم ډول باندې یو تصویر د منعکسه شعاګانو د تقاطع نه جوړ شي، هغه تصویر منګ او تاسې ویلي ول چې دا تصویر حقیقي ده. او که چیرته یو تصویر د منعکسه شعاګانو له امتداد څخه د آینې شاته تشکیل شي، په دې ترتیب باندې چې ونه کړی شو هغه د پردې په مخ باندې واخلو، دې ته بیا مجازي تصویر ویل کیږي. نو په دې ډول آینو کې تصویر مجازي ده. څلورم خاصیت چې غواړو په هغې باندې موږ او تاسې خبرې وکړو، تصویر راسته تشکیلیږي. تصویر راسته تشکیلیږي. دلته ګورئ، د جسم سر پورته خواته ده، دلته د تصویر سر پورته خواته ده. وروسته بحث کې بیا تاسو که چیرته مستوي هندارو ته ورسېدو بیا په دې پوهیږئ ځینې تصاویر دي په دې ترتیب سره جوړیږي چې هلته به د جسم سر پاسي، دلته د جسم سر به دې خواته لاندې، په هغې باندې وروسته بحث کوو. ولې دلته موږ او تاسې وایي چې تصویر په راسته ډول جوړیږي. بله موضوع یا پنځم خصوصیت چې د تصویر په هکله باندې موږ په هغې کې بحث کوی شو، هغه دا چې تصویر متناظر جوړیږي. څه ډول جوړیږي؟ متناظر ډول باندې. یعنی که چیرې تاسو آینې ته ودرېږئ، د تاسو راسته طرف به چپ طرف واوسیږي او چپ طرف به مو راسته واوسیږي. دوستانو دغه کم خصوصیات چې موږ او تاسې د مستوي هندارو دپاره بیان کړه، غواړو په عمل کې وګورو چې په رښتیا سره دغه خصوصیات په دې هندارو کې شته که نشته. د دې دپاره تجربه ترسره کوو، غواړو په دغه ټولو خصوصیاتو باندې پوه شو، عملا په تجربه کې موږ ووینو چې دا خصوصیات شته او که نشته. د تجربې دپاره په فعالیت کې تاسو ته لیکل شوي د 88مې صفحې د اړتیا وړ توکي. دوستانو دوه شمې پکار دي د اړتیا وړ توکو کې، دوه شمې، یوه شیشه، هغه شیشه چې موږ او تاسې وکړی شو اجسام تینا په دواړو طرفونو کې ولیدلی شو. خطکش دا هم ضرور ده چې دا باید موجودی تر څو پورې د فاصلو تعیین موږ او تاسې په خطکش باندې وکړی شو. بل د ګوګړ کوتۍ دا هم ضرور ده چې د شمو د لګولو دپاره موږ او تاسې د دې نه ګټه اخلو. راځو د تجربې په ترسره کولو باندې شروع کوو. لازمه مواد برابر شوي دي. شیشه ږدو، یو شم ثابت پریږدو، یو شم په ثابت حالت کې پریږدو، بل شم لګو. متوجه اوسئ دوستانو. ګورئ اوس لرې ده، جسم لرې ده، هلته تصویر هم ډیر لرې تشکیل شوی ده. ورو ورو فاصله کموو تر هغې پورې چې تصویر هم بیرته آینې ته رانږدې شي. ګوره متوجه اوسئ، دا اوس بیخي او په بل باندې منطبق شول. یعنی د کم تصویر چې تشکیل شوی هلته په شمې باندې منطبق شو. اوس دوستانو متوجه اوسئ، هغه خاصیت چې موږ اول خاصیت چې موږ او تاسې ته یادونه کړې وه، ګورو چې دا په رښتیا سره دونه ده او که نه ده. راخلی خطکش راخلی، متوجه اوسئ، دا ده تقریبا 6.5 انچه. دا چې د موږ په خطکش باندې د انچ نه ګټه اخیستل شوې، دلته هم د انچ نه ګټه اخلو، مهمه نه ده، فقط واحد د انتخاب شوی وسیله ولري. دلته هم ګورئ متوجه شئ، دا ده دم 6.5 انچه برابر شو. کولی شئ تاسو په کور کې دا تجربه کوئ در سره. ګورئ تنه دا خاصیت نه ده، نور هم پکې وشول. عین شی په کومه اندازه باندې چې د موږ او د تاسې اوله شمه ده، لمبه یې راغلې ده، د دې د لمبې په ساحه باندې اوږدوالی کوم تفاوت نه لري، بل تصویر د آینې شاته تشکیل شوی ده. ګورئ دا شمه دې خواته ده، د آینې شاته ده. متوجه اوسئ چې تصویر هم د آینې شاته راغلی ده. نو
بل تصویر راسته جوړ شوی. ګورئ دلته د اول شمع یا د جسم په ډول چې کارول شوې ده لمبه تاسو وګورئ، لمبه عین شی پورته خواته راغلی ده، یعنی تصویر هم راسته ده. د متناظروالي د خاصیت دپاره تاسو آینې ته په کور کې ودرېږئ، وګورئ چپ لاس چپ طرف بم راسته طرف ته راغلی او راسته طرف بم چپ طرف ته راغلی. هغه بیا تاسو په کور کې در سره تجربه کوئ. دوستانو راځو درس راټولو. د درس مهمه نکتې چې موږ او تاسې په هغې باره کې بحث وکړه. اول دا چې په مستوي هندارو کې د تصویر خصوصیات کم دي. په دې باندې موږ او تاسې پوه شولو چې اول خصوصیت په توګه موږ او تاسې ویلې چې د آینې څخه د جسم فاصله د آینې څخه د تصویر د فاصلې سره برابره ده. دوم خصوصیت د جسم اوږدوالی د تصویر له اوږدوالي سره برابر ده، یعنی جسم او تصویر د ارتفاع یا د لوړوالي په لحاظ یو د بل سره یو شی دي. تجربه کې هم دا ټول تجربه کړو، هم کتل په عملي ډول باندې. دریم خاصیت چې و تصویر د آینې شاته جوړ شوی و، یعنی تصویر د آینې شاته د په پردې باندې نشو اخیستلی. څلورم خاصیت دا و چې تصویر راسته جوړیږي. راسته مطلب دا شی ده چې سر که چیرته د جسم پاسو اوسیږي د سر بم پاسو اوسیږي، یعنی تصویر پکې معکوس یا سرچپه نشي جوړیدای. بل پنځم خاصیت متناظر تشکیلیږي تصویر. مطلب دا شی چې چپ طرف راسته طرف ته ځي، راسته طرف پکې چپ طرف ته ځي. ښه نو دوستانو خدای دې وکړي چې د نن درس مهمه نکات م یاد کړي، هغه کوشش وکړئ زده کړئ. د کورنۍ دندې په توګه باندې هم زه تاسو ته یو څه درکوم تر څو تاسو وکړی شئ د دغه درس نه لا مفهوم واخلئ او په عملي ډول باندې کار کوئ. کورنۍ دنده هم دا شی ده، سامان آلات داسې نه دي چې تاسو ته مشکلات پیښ کړي، یعنی په اسانه ډول باندې تاسو کولی شئ دوه شمې پیدا کوئ، یوه وړکۍ شیشه پیدا کوئ او دا تجربه په کور کې ترسره کوئ. کم نتایج چې تېنه لاسته راغله هغه ځان سره ولیکئ، د دغو خصوصیاتو سره یې پرتله کوئ چې کوم خصوصیات تاسو وکړی شول د دې تجربې نه یې حاصل کوئ. دا و د درس پای. خدای دې وکړي چې څمت یې زده کړي وي. تر بیا او بل درسه پورې د خدای په امان ښه وخت ښې شي.